اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الشروط الصلاة، باب ثابت دی په بیان کې د شرطو د لمانځه. التي هغه شرطونه تقدمها چې د مخه دي د لمانځه شرطونه درته بیانوي چې د لمانځه څخه د مخه د دې شیانو ضرورت دی، هغه شیان درته ښیي. یجب واجبیږي علی المصلي پر لمانځه والا باندې اندا یقدمه چې د مخه کې الطهارت و پاکي من الاحداث د بیاودسي والانجاس د مرداري. ګوره د ټولو څه د مخه دا واجب د پر لمانځه والا باندې چې د بیاودسي هم پاکي وکړي او د مرداري هم پاکي وکړي. که جامه مردار وي، که ځای د لمانځه مردار وي، دا ټوله د دې څخه رالو په دې کې مراد دي. علا ما قدمناه، دا بیان مخکې مې درته تیر کړی دی. وای ویسترو پټوي د عورته، عورت به پټوي، دا د شرط لمانځه. و عورت عورت چې دی من الرجل د نارینه ما تحت لاندې صورت درنو دی، ګوره د نس لاندې الی رکبتیه بیا در زنګنو پورې، دغه عورت د نارینه دی. والرکبتو زنګون چې دی عورت عورت دی، دا زنګون په خپله دا عورت دی. دون السرت نو عورت نه دی. وبدن المرأة، بدن د ښځې چې دی الحرة د حرې ښځې چې دا زموږ ته ښځې دي، کله ټوله عورت دی، د دې ټول بدن عورت دی. الا وجهها، مگر نه مخ د دې، وکفیها لاسونه د دې، وقدمیها پښې د دې. مخ د بیشتانو په اندازه باندې دا مخ دا په لمانځه کې کښکاره وي، پروا نه کوي. لاسونه در دغه بندو پورې در دا ځا پورې دا پروا نه کوي. پښې در بجلکو پورې در دا اندازې پورې پروا نه کوي. وما هغه کانه چې دی عورت من الرجل د نارینه، فهو دا چې دی عورت من الامة د منځ. وظهرها شاده دی وبطنها نس دی عورت. ګوره منځ چې ده هغه مکمل عورت دا رقم دی لکه د نارینه ده، صرف نس و شا چې د دې د عورت دی. نور که لاسونه در څنګلو ښکاره وي هم پروا نه کوي، پښې ښکاره وي هم پروا نه کوي، در دا زنګنو پورې، په دې باندې د دې عورت د نارینه د عورت سره برابر دی، ځکه دا چې د خدمتګار ده، د دې چاره نشته د دې. وما سوا او ما سوا ذلک د دې څه من بدنها د بدن څه د دې لیس بعورت، نور بدن د دغه منځ چې دی دا نه دی عورت. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا ما هغه یزیل چې لرې کې بي په دې سره نجاست مرداري، یو سړی یو شی نه کې پیدا چې مرداري په لرې کې صلی لمنځ وکړي معها سره د مرداري پر بدن و یا پر کالو و یا پر اعضاء و چې د لمنځ پر کې خو شی نه کې پیدا چې دا په لرې کې لمنځ د دې سره وکړي. ولم یعد نه دی راګرځي، دا لمنځ بیا راګرځول د ده څه نه غواړي. ومن هغه څوک لم یجد که نه کې پیدا ثوبا جامه نه کې پیدا چې د عورت په پټ کې صلی لمنځ وکړي عریانا په لڅ سره، دغه لڅ لمنځ وکړي قاعدا پر ناست دی کوي، یؤمي اشاره دی کوي بالرکوع په رکوع سره و سجود په سجده سره. ګوره خو د عورت ټوله لڅ دی، نو چې د عورت لڅ دی نو دی په ناست په اشاره باندې لمنځ وکړي، رکوع او سجده دی په اشاره باندې کوي. په ان شاء الله کې لمنځ وکړي قائما په ولاړ سره اجزاه روا دی، په ولاړ لمنځ وکړي روا دی، نو خو عورت یې لڅ دی، دغه لڅ لغړ ولاړ دی. اول چې دی چې په ناست باندې په اشاره وکړي افضل، دا ډیر ښه دی. په ناست لمنځ کول د لڅ چا دپاره او په اشاره باندې کول دا ډیره بهتره خبره ده. وینوي نیت بکیا صلات د لمانځه التي هغه يدخلو چې داخليږي په په د لمانځه کې بنیت په نیت سره، لا يفصل جلاوالی بنکی بینها و بین التحریمه، په ما بین کې د تحریمه په میان کې د نیت او د الله اکبر د دې په میان کې به جلاوالی نه کیږي. د نیت وکي بار دی الله اکبر کوي، په دې میان کې خبرې کول یا یو بل کار باندې مصرف کېدل دا کار دی نه کی. بعمل په یو عمل سره په یو کار سره آخرن بل ويستقبل مخ بغرزي القبلة وقبلته الا خبانه اندا يكون كو خائفا بيردن كو فيصلي المنزل كي الى اي جهه وار طرف چې د المنز کې د بمخ وقابه شریفتی وقابه شریف او خاط المنز کول دا شرط المنز دي. کچیر دته یو بیر ول یو مشکل ول د دشمن بیر دی یو بل شس بیر دی بارج وهغه خاطه مخ وګرځاوي چې هغه خاصه دشمن راځي پروانه کې بیا د جایز دي الى اي جهه وار طرف ته قدر چې د قدرت. فین اشتبهت کچیر پټ سو علی پر د باندې القبلة قبله جمهور کسو چې قبله کوم خواته ده، وليس نو بحجرته په حاضر دو سره د من هغه څوک یسالوه چې پښتنو کې عن هدا هغه څخه د قبله د څوک نسته چې د قبله پښتنه چې وکي اجتهاد کوشش دی وکي وصلی المنځ دی وکي، بس خپل کوشش دی وکي المنځ دی وکي. فإن علم كمعلومه چې انه دی اخطاء خطا دی بعد ورسته ما صلی چې د المنځ کړی دی د المنځ ورسته دی خبر سوچ او زه خطا سوم قبله خدا بل خواته فلا اعاده راګرځیدل نست علی پر د باندې د المنځ د المنځ دی بیا
پر د باندې دا واجب نه ده چې د لمونځ راوګرځي بس لمونځ یې صحیح شو. وان علم که معلوم سو ذلک دا وهو دی فی الصلاه په لمانځه کې په لمانځه ولاړ دی سړی غږ پر وکړي عادت معلومه سو چې او قبله خو دا بل خواته ده زه چپه ولاړم استدار راودي ګرځي القبله او قبلته وبنى عليها بنا دی وکي پر دغه باندې ګور سلام دی نه پر ګرځي بس دغه دی د قبله خواته راوګرځي چې کوم خواته قبله ده بس دغه دی مخ وګرځي نور سلام ګرځول د سنه غواړي. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.